السلام علیکم و رحمت الله. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي ژویي رئیس ښاغلی الحاج ملا عبدالحق همکار او عمل پلوي د ازبکستان انرژي وزارت له لومړي مرستیال ښاغلي امید محمدینوف او مل ټیم سره په یوه ګډه غونډه کې د افغانستان د انرژي سکتور پراختیا، تولید، لیږد او ویش شبکو پیاوړتیا، تخنیکي ظرفیتونو لوړوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژي سکتور کې د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې او د همکاریو د عملي کولو لپاره یې د یوې روښانه لارې نقشې پر جوړولو ټینګار وکړ. محترم الحاج ملا عبدالحق همکار رئیس عمومی اجرایوی د افغانستان برښنا شرکت و والی ولایت لوگر قاری صلاح الدین ایوبی در نشست مشترک پیرامون نیازمندی های برق این ولایت، پروژه های انکشافی و تلاش ها برای توسعه متوازن برق رسانی در سراسر کشور گفتگو کردند. در این نشست رئیس عمومی اجرایوی د افغانستان برښنا شرکت اطمینان داد که پروژه های برق رسانی در سراسر کشور به گونه متوازن و مطابق با برنامه تعیین شده پیش می روند تا مناطق محروم از برق در زمان مناسب از نعمت انرژی برق بهره‌مند شوند. د کابل برېښنا ریاست تخنیکي مسؤلین وایي چې د میټرونو خوندیتوب په مخه د سلګونه میټر بکسونو اساسي بیارغونې او رنګولو چارې بشپړې شوې دي. یاد بهیر د تخنیکي خوندیتوب او ضایعاتو مخنیوي په مخه پیل شوی دی چې پاتې سوته به هم له ټاکلي پلان سره سم وغځول شي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري له ټولو پیرودونکو غواړي چې میټر بکسونو کې خپل سرې لاسوهنې څخه په کلکه ډډه وکړي. و کارکنان مدیریت رسیدگی به شکایت در افغانستان برښنا شرکت تا یک هفته گذشته به مشکلات 1696 مشترک رسیدگی کردند. از این میان 675 مورد از طریق شماره 144، 630 مورد از طریق واتساپ، 146 مورد به صورت حضوری و 245 مورد از طریق اپلیکیشن ای برښنا حل شده است. روند رسیدگی به شکایت همچنان ادامه دارد.